ټول جهان یا په هر یو زړه باندې پیرزو د ژوندون سکه کا د پیسکورونه مولیان دي چې اوسګار نشو تر اوسه د فرقونه مفتیان دي چې دوزخ به درله ساز کي د فتوونه قسم د که ویریږي څوک په خپله د لمبونه نو پیر صاحب د ناسو پیرخانه کې د پیري کوي پرېږده چې اغیار راځي په مونږه سرداري کوي په دنیا کې 85 ادارې دي په هغې کې 54 یهودیانو دي نور د عیسایانو دي مایکروسافټ سافټویر ورلډ بینک ناسا په ناسا باندې 190 بلین ډالر لګور دی او چې هلته نه غواړي نو زموږ به موبایل څه چې ریډیو هم ډسکنیکټ وي ځکه چې پوره خلا باندې قبضه ده خلایي اداره نو دا د هغوی لاړل جهانونه په اسمان ګوري دوی دې دلته ناست په کمیس کې د پریان ګوري څوک دې په تش لاس کې قسمتونه د انسان ګوري یو پکې نوک تور کې نو دا بل پکې کوزې ګرځوي دې ته وایي ښځې قسمت چا پسې پیسې ګرځوي یو پکې نوک تور کې څنګه یو پکې نوک تور کې نو دا بل پکې کوزې ګرځوي دې ته وایي ښځې قسمت چا پسې پیسې ګرځوي نو لاړو د اسلام درنه قسم دی چې اغیار خوړن فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر ما ينفع الناس وما انزل الله من السماء مما ينفع الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون څومره نښې او د کائنات مسخر کولو هغې کې د لټولو هغې کې د ریسرچ چې مسلمان ته څومره دعوت دی داسې بل کتاب کې نشته خو لاړو د اسلام درنه قسم دی چې اغیار وخوړ دا دلته کې څه خو یا د رور او یا د یار وخوړ نو لاس په ګېډه راښکره تعویض د شکراني نظر ته به وایې جوړ مال دی په مړه چرته د پلار وخوړ نو څنګه چې په میله کې میلو ګټ کې مداریان ربا داسې د مذهب په نوم دوی ګټ کړل انسانان ربا چا پکې خپل نوم او خپل شهرت له فرقې جوړې کړې زه خپل هم سپاه صحابه کې هم بالاکوټ کې مې جیش محمد نه ټریننګ کړی دی 6 کاله مدرسه کې تېر کړي دي ضلع صحابه کې درو شپو ختم د تراوم ما شروع کړی دی د ټولو تنظیمونو کې زه پاتې شوی یم د هغې نه وروسته دا خبره ته کوم چې چا پکې خپل نوم او خپل شهرت له فرقې جوړې کړې اعظم طارق دي او د شیخ ندیم دی مخکې ما تلاوت کو په جلسه کې په واک اینډ ټکسلا کې نو چا پکې خپل نوم او خپل شهرت له فرقې جوړې کړې چا راته د دین په نوم فساد او فتنې جوړې کړې نو یو وایي موږ پسې دوا شته دې خبره شو لږ چې کله په دوا ځم په هغې ډزې شوي دي ځا ځای ښیم چې بل څوک پکې لګېدلي قبر عذاب کته دی که پورته مسه به سره د موضوع کو که بغیر موضوع په جلسه کې پکې لوی جګړه جوړ شوې په مینۍ کې موس کې وقفې دوره نږدې کوه دوره لرې کوه امین په رو په تېزه ټوپۍ کې د قبر عذاب په ځمکه لاندې دی